وخت دیني خو انتهایی ډیر ثوابونه دي او کني نو دا فضیلت دغه خلکو ته هم ملاويږي چې تمامه زمانہ روزي چې چا په دې میش کې شمیر پورا کو کله تاری نيسي او په دمو دمو نيسي او چې شپږ په دې میش کې پورا کې دا فضیلت دي تمثيلي نو دا چې چاته خو توفیق ورکړي نو دا ډیر زیات ثوابونه دي دویم دا دي چې تاسو ټول راغلي چې د چا کورونو ته د ملاروي نو دا سنت طریقه دا حضور پاک د ثوابو چې په کوم لار براغلی نو لار به بدل کا دې کې د سلو شهیدانو تاسو ته ثواب دی که په دین اعتماد لاړې چې دا زموږ د نبی سنت دي نو د سلو شهیدانو ثواب درته ملاويږي او د دې شهادت لپاره حضرت عمر سے دعا کړې و چې اللهم ارزقني شهادتا فی سبیلک والموت ببلد رسولک خدای شهادت ستا په لار کې راکا خو مرګ راته مدینه کې راکا چې د حضور پاک نه جدا نشما سوالونه خدای پاک قبول کو اوس موږ هم دعاګانې کو خې دعاګانې امین په کوي دا سنت طریقه ده ان شاء الله چې تاسو به ټول زکه چې الله وعده کړی دا چې زه د دې بندګانو او دعاګانې رد کوم نه نو دې کې ثوابونه زیات دي هغه دا شهادت مرکوب دی چې چا پورنا ډیری کلګه مزل ډیری خیر دی خو سلو شهیدانو قبول شو ثواب درته ملاويږي خو کپه دینه چې دا د نبی سنت دی زاغه تازه کومه مونږ هم داسې په لار بدل رالو په خپل لار بوزو چې په حضور پاک باندې هغه سنت ادا شي او طریقه ادا شي درود شریف په محبت سره وای او په خیر کې ان شاء الله ذکر کو ډیر کول انداز سره دا دغه چوټي اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اغفر لي ولوالدينا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولمن حق له علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان کہ اخلاص دعا کے سونا مرگری رغلی خدا دے ټول ته په هر قدم اجر عظیم ورکی سمقصدونه الله دې سر زمون د ټول مقصودونه پورا کی الله دې سر زمون د ټول په ګناونو قلم دا فراکاږي سونا بیماران د اسلام دې ازرمین دې خدای پاک دې مکمل صحت ورکی جهانگیر دې زمون مالت کې فرید الله دې اخوا محمد رسول ډیر مرګری دې معذور دي الله دې نیک عمل لپاره صحت ور نصیب کی سونا مردگانان دال اسلام شہیدی اللہ دی مغفرت نصیب کی مونږ د کلی مرګره معنی بهر مې پال کې مونږ سره اوس نشتا ډیر مرګري چې هغه اوس نشتا دا بل اورت چې بار ملک نه کم نوجوان الله دې مخ کې سفر ورته آسان کی الله دې ورته قبرونه باغچې د جنت وګرځي الله دې ورته بچي خادمان د دین وګرځي الله دې هغه محتاجین بچ وساتي سونا اسلامی ملکونه دی الله دی حافظ ناصر و مددگار شي الله دی دغه کافرانو ته هدایت نصیب کی که هدایت قسمت کې نه خدای دې ټول تباہ او برباد کی خصوصا د خپل وطن ته دعا وکړي چې د شریانو فسادیانو نه خدای د ملک صفا کی الله دې پمون باندې هغه حاکمان راولي چې کوم د قران او د حدیث او د مذهب تابعدار وي الله دې موږ دغه حاکمانو پیزار سمول کی قبول کی مسافرو ته دعا وکړي چې الله دې د خپل وطن اسباب برابر کی الله دې حالت د خوشحالي زندگی نصیب کی کم مرګري چمره ته تلی الله دې داغیم صحیح قبول کی کم چکاری سے دیر را سبا نن را روان دی اسلام آباد نا الله دې سفر بخیر کی او الله دې زمونږ هم پکې نصیبو کی رب بیت الله شریف تم حاضری نصیب کا خدا بیت الله حضور پاک روزی تم سلامونو تاظری نصیب کا خدا تراغم نصیب کا چې تر ناراضی وګرځي خدا دې بندگانو خاص کر ظلمو چې په حدیث کې راځي چې ظلمی په ځوانای کې توبه وستا
د مشرق نه واخله تر مغربه پورې چې څونه مسلمانان په قبرونو کې په غذاب وي د دغې ظلمي د توبې په خاطر الله د هغې نه څلوېښت ورځې غذاب پورته کوي نو خدا د دې ظلمو عبادت سونه ده د دې په خاطر د سپین ګورو په خاطر خدا زموږ ټول حاجتونه پوره کا دا مرګري چې څونه ناست دي خدای سره زموږ د ګندا قایدو نه بچو ساته خدای موږ د صحیح عقیدې د دین خادمان وګرځوه خدای د دې ظلمو حلال رزق اسباب برابر کا خدای تعلیم بذات صدورې د هر چا په سینو باندې که زنانه دي او که سړي دي ته خبردارې خدای شریعت سره برابر د ټولو حاجتونه پوره کا د ټولو په کاروبار کې برکت واچوه خدای سره زموږ د محتاجۍ نه بچ وساته صاحبزاده صاحب د کشمیر په ټول جمع اختر مبارکیم ویلې سلام یې رالیږلی ستاسو جواب بدای چې وعلیکا وعلیه پتا دیم سلامي او پاغه دیم سلامي دا سنت طریقه ده او الله دې هلته د هغې خوشحالۍ زندګي نصیب کړي الله دې د محتاجۍ نه بچ کړي الله دې بچي خادمان د دن وګرځوي دا کم مرګري خدمات کوي خاص کر جهانگیر صاحب د میلادونو ډېر کوي الله دې ته مکمل صحت ور نصیب کړي او ذکر حضور پاک وای چې داسې ذکر کوي چې درته خلق لیونی وای مولانا زکریا صاحب په فایده کې د حدیث تشریح لیکلی ده وای داسې ذکر وکړي مولانا زکریا وای چې منافق درته لیونی وای هغه پکې ټکې ورزیت کړی دی په حدیث کې نو دا داسې ټایم دی چې نه څوک وبه څوک وځي نه مانځه کې څوک غلطېږي که غلطېږي به کې نو ښه په شخړه به را سره مولانا زکریا صاحب وایي چې د دې ذکر بالجهر دونه کرنډ دی لکه چې سړي ته مریض ته طاقت ستن وروي نو ده کې بس جذبه پیدا کی نو په شوق سره اللهم اجعل آخر کلامنا لا اله الا الله 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 لك زور لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بل زمونږ د جماعت مرګره دی د جمع مرګره د مسعود حاجي صاحب بیمار د ډېر وخت نه دعا وکړي چې الله غتم صحت ورکړي الله دې ټول مریضانو ته صحت ور نصیب کړي او خدای تاسو ټول جنتین کې سره زمونږ